سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زموږ نننۍ ویډیو به د هغو کتابونو په اړه اوسېږي چې ما د ډسمبر په میاشت کې ولوستل. ما ترې کوم درسونه واخیستل او هغو کتابونو کومه ګټه شخصا ما ته وکړله او تاسو د هغو کتابونو که چېرته وایخلئ څه زده کولی شئ. لومړی کتاب The 40 Rules of Love، څلوېښت د مینې اصول چې الیف شفاق لیکلی. دغه کتاب د رومي او د شمس اف تبریز کیسه ده چې دوی څنګه سره مطلب ولیدل او د هغې نه وروسته د دوی اړیکه څنګه قوي شوه. ټول دغه فلسفې په اړه ډېر ژور غږېدلی، د انسانیت په اړه ډېرې قوي خبرې کړي دي چې مطلب په ټولنه کې هر رقم خلکو د باید احترام وشي، مینه ورکړل شي او یو اندازه د اسلام اړخ ته هم ځان بولی ده. خو لنډه دا څوک چې د فلسفې زیاته علاقهمندي لري غواړي په ډېر ژوره ډول یا ژوره بڼه باندې کتابونه مطالعه کړي چې ډېر عمیق یا ژور هدف ولري، نو دغه ښه کتاب کیدلی شي، ځکه بهترینه کتاب دی او په ډېر ښایسته الفاظو منظم شکل سره الیف شفاق لیکلی دی. دوم کتاب د سایکالوجي اف سیلینګ، براین ټریسی لیکلی ده. د سایکالوجي اف سیلینګ یا د خرڅلاو روانشناسي یا ارواپوهنه، په دې کې ټول په دغه باندې خبرې شوي دي چې څنګه کولی شي یو تکړه خرڅونکی یا فروشنده له ځان څخه جوړ کړو، کوم اصول یا کوم نقاط باید مراعات کړو، کوم هغه دقیق سوالونه دي چې باید ځواب شي تر څو وکولی شي چې یو مشتری ماته یا د موټرو لپاره راځي یا زما دوکان ته راځي یا هم بل ځای ته راځي او هغه زه وکولی شم چې هغه په منظم ډول جذب کړم او هغه څه چې زه پرې خرڅوم هغه یې واخلم. دریم کتاب بې شرمه، نصرت ارمان لیکلی ده. دا لنډې کیسې دي، ښه کتاب دی، ګزارحاله کتاب ونه ډېر بد ونه هم ډېر ښه و. بعضې کیسې یو اندازه بې هدفه وي او باید ووایم چې بعضې کیسې بې اندازې زیات شرمه وي، داخلي وي بعضې داسې لغاتو او موضوعاتو چې هغه مطلب نامناسبه وي. خو یو څو داسې کیسې هم پکې وي چې ډېرې په زړه پورې وي. لکه د مور یو کیسه وه چې زوی له مور څخه نفرت کوو او مور د زوی سره د حد نه ډیره مینه کوله. نو دا ډیره جالبه او په زړه پورې کیسه وه. البته که ټوله کیسه زه کومه زیات وخت به ونیسي او دومره وخت شاید چې تاسو ونه لرئ. څلورم کتاب د الکیمیسټ، دا کتاب ما تر اوسه پوره نه دی خلاص کړی، لګیا یم په جریان کې، لا تر اوسه مطالعه کوم. خو زما په نظر دغه کتاب چې دی ټول په دې باندې غږیږي چې هیله له لاسه مه ورکوئ، همیشه هڅه وکئ او کوشش وکئ چې مخکې تګ لپاره خطرونه واخلئ او مخکې لاړ شئ، نه د همیشه د خلکو په خبرو باندې باور مه کوئ. پنځم کتاب ماسټر یور ټایم ماسټر یور لایف، بیرته براین ټریسی لیکلی. په دې کتاب کې ټولې خبرې په دې باندې شوي چې په خپل وخت باید پوره کنټرول ترلاسه کړو. خو څنګه؟ دغه کتاب کې دغه څنګه سوال ته پوره ځوابونه ورکول شوي دي. وخت باید څنګه کنټرول شي، کوم فعالیتو کې باید مصرف شي او څنګه باید د خپل وخت نه په ډېر مفید ډول ګټه واخلو تر څو وکولی شو چې په خپل ژوند کې ډېر پرمختګ وکړو او اعلی ژوند. شپږم کتاب نیم کیلو اوسه خو انسان اوسه، لالودین ترجمه کړی دی. دا نو زما په نظر زما شخصا که په سلو کې ما نه پوښتنه وکړي 40% هم خوښ نه شو. یو دا چې ترجمه یې ډېره ضعیفه وه، بعضې هغه هدف نه ترې اخیسته. بله دا چې ټایپوز یا دغه د ټایپینګ مسټیکس یې درلودل په پښتو کې او ډېرې زیاتې غلطیانې پکې وي او داسې کوهیرنس یا یونټي انګلیسي کې چې ورته وایي که نه، دغه پیراګرافونه یا دا کلمات یو بل سره په منظم ډول وصل نه وو. ورپسې کوم کتاب چې دی مینیجریل سکلز اینڈ پریکټسز فار ګلوبل لیډرشپ، د بهاودین مجتبی لیکلی ده. د مینجمنټ یا د ادارې مهارتونه او تمرینات یا عادتونه چې باید د نړیوال لیډرشپ یا رهبرۍ لپاره یې ولرو، دا نو ټول په رهبرۍ باندې غږېدلی چې ښه کمیونیکیشن سکل باید ولرو، ښه لیډرشپ باید وکولی شو، خپل هغه سافټ سکلز مو باید ډېر کوي. ټول په دې باندې خبرې شوي دي چې انټرنیشنل لیډرشپ که کوو څنګه ډېر کامیاب اوسېږو په هغې کې. او ورپسې کوم چې دی ویښ شم، دا سیف بیژن لیکلی دی. سیف بیژن په خوست کې یو کورس لري د ټاک پاور په نوم. دغه کتاب چې دی ټول په دې باندې غږېدلی چې څنګه کولی شو ښه ژوند وکړو، وطن پرستی باید څنګه اوسېږي، ټولنه پرستی باید څنګه اوسېږي، پښتنو ته څنګه خدمت وکړو، خپل ژوند یا خپل ځان ته څنګه کار وکړو، ټول په دې موضوعاتو باندې غږېدلی ده. ورپسې کتاب ناول دی ښکلا، ګلرحمان رحماني لیکلی ده. دې نو بیا کلیوالي هغه تربوروالي، کلیوالي مینه، اړیکه او بیرته د کلیوالي نه راتګ ښار، دغه یو کیسه ټایپ دی چې ټوله په دې باندې راڅرخېږي. ورپسې کتاب شینخالی دی. دا همچنان یو افغان لیکلی دی. یو څو شاګردان په کلاسمیټس یا همصنفیان وي سره د دې په جریان کې دغه هلک په دې شینخالۍ جلۍ چې کومه د دې باندې مین شي بیا سره ونه رسېږي، ټوله کیسه په همدې باندې څرخېږي. ورپسې کوم کتاب چې دی پلوشه،
دا نو د عتیق الله امید لیکلی ده د افغاني کلتور یا رواج باندې زیاتې خبرې کړي دي چې هلک او جلۍ که یو بل سره خوښ کړي تر زامن یا پلاران یا د 500 کسانو نظر پکې اخیستل کېږي چې دوی د یو بل سره واده وکړي او که نه او دغه سبب کړی چې مطلب د دوی په دې واده یا کوژده کې ډېرو خلکو نظر ورکو دوی دواړه یو ځای سره وتښتي تر یو وخته پورې یو بل ځای کې وي د هغې نه وروسته بیا دا مرحله کورنۍ نه لرې وي کورنۍ معلومات نه لري چې چېرته دي خو هغې کې بېرته سره یو ځای شي لنډه دا چې پښتو هغه بدو رواجونو مثالونه یې راخیستي دي ورپسې یو بل کتاب چې دی ناول دی تر شنه اسمان لاندې دا هم ګل رحمان رحماني لیکلی دی دغه کتاب نو بیا د کامیابۍ په اړه دی یو نفر اوسیږي هغه په ډېره غریبۍ کې ټکسي چلوي د ټکسي نه ډېر مخکې لاړ شي ډېر کامیاب شي ډېرو غټو کمپنۍ او ډالرو مرحلو ته لاس واچوي خو اخر کې کوم کس چې کومک ورسره کړي وي همغه یو بل کس ته داسې کس ته معرفي کړي چې هغه دغه ټوله دولت او شتمني لاهو کړي ځکه چې هغه کم پارټنر چې د سره یو ځای شي هغه ډېر ناپوهه قسم اوسیږي او اخر کتاب پاتې شه باران دی دا مصطفی سالک لیکلی همچنان یو په زړه پورې او خوندور ناول دی چې که چېرته مطالعه کوئ نو کولی شئ خوند ترې واخلئ دا هغه کتابونه وو چې د ډسمبر په میاشت کې ما مطالعه کړي دي ډېره مننه